خدای دې څنګه کی په زوره ټولې خدای دې تباه کا. زمونږ بعضې سوداګر وروڼه چې کله له هېواد څخه بهر ته لاړ شي نو هلته یو رستورانټ یا یو په هوټل کې کینی نو اډر چې ورکوي څه وایي ورته نو رستورانټ والا ورته دی نه پوښتنه وکړي څه شی خورئ موږ سره مثال د خنزیر غوښه یا بل څه هغه شی چې په اسلام کې حرام دي دا ورته وایي چې دا درته راوړو نو دی توبه 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 موږ مسلمانان یو دا شی مه راوړئ راته ځکه موږ اسلام کې دا حرام دي. او خبرې چې کله دی بعضې شیان یا توکي چې دلته افغانستان کې نه دا واردوي او هغه کمپنیو ته لاړ شي هغې ته اډر ورکوي هغه کمپنۍ والا دی ته وایي چې په کوم کیفیت کې در جوړ کړو مثال بره کیفیت متوسط یا ټیټ کیفیت کې خبره زمونږ همدغه مسلمان ورو چې خوږ غوښې نه لس پیره دی استغفار ویلی بیا دی ته څه وایي مشکل نشته دی هغه ټیټ کیفیت جوړ کړه فقط چې ګټه پکې زیاته وي ته خبرې دغه ګټه چې ته کوې د دې خنزیر غوښې نه دا بدتره ده. دلته ځینې ملګري د دې سره هم خبرې وکړو چې دی تا په باره کې څه وایي هغه وروره چې ته دغسې اډر ورکوې خصوصا هغه ورونه چې درمل دی افغانستان ته واردوي دوایي را واردوي چې هغه ټیټ کیفیت کې را واردوي چې زما سر درد کې د سر درد ګولۍ زه وخورم معده مې خراب وي نور عوارض جانبي راته را پیدا کوي. د دې باره کې دلته ځینې ځوانان ولاړ د دې سره خبرې وکړو چې د دې عکس العمل وینو راشه پهلوان ستړي مه شئ په خیر جوړ تکړه پهلوانه ښه ته هم راشه. ځینې زمونږ تجاران دي خارج هېواد ته ځي صحیح ده هغلته کمپنیو ته وایي چې موږ ته مثال خبرې دوا راته راکړه مثال پرسټامول ګولۍ راته راکړه په ځای د دې چې هغه بهترینه دوا دلته افغانستان ته راوړي هغه سسته دوا کم اصله دوا هغه دې افغانستان ته راوړي دې باره کې ته څه وایې دې خلکو ته خدای دې تباه کړي خدای دې تباه کړي. دومره ماشوم دی هم درته ښه نیکه دعا کوي لږ د ځانه وشرمېږه ته پکې څه وایې پهلوانه دغسې تجاران مثال د خبرې دی ورځي وچې شودې افغانستان ته راواردوي په ځای دی چې بهترینه شودې راواردې کېدې هغه ټیټ کیفیت والا راواردوي تر څو د پورې د جب پرې ډک شي داسې خلکو ته ته څه وایې خدای تباه کړي خدای دې تباه کړي. ته پکې څه وایې داسې خلکو ته خدای دې تباه کړي ته پکې څه وایې دا خلکو ته خدای تباه کړي خدای دې تباه کړي. دا یوازې د دې ماشومانو خبره نه ده دا د ټولو هغو میندو د هغه خویندو خبره ده چې تر څو پورې دغسې تکلیفونه ستا د بې کیفیته دوا د لاسه هغه د یو مرض نه خلاص نه وي بل مرض ورته هم پیدا وي بیا ولاړ د ګاونډي ملک سفارت ته دی ولاړ وي او په شپو شپو ورته دی ولاړ وي ویزې پسې ګرځي چې دا ویزه واخلم تر څو پورې د خپل ورور یا د خپل مور یا خپل خور زه دا هلته ویسم د علاج لپاره نو خدای دې څنګه کړي په زوره ټولې خدای دې تباه کا. بس په نور په الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.